په خوست ولایت کې د سرې میاشتې له لورې د زرو بېوزله او هغو کورنیو سره چې سرپرست نه لري د خوراکي توکو د مرستې په موخه د سروې لړۍ پیل شوه. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین غرغښ سره په خبرو کې وویل چې د ښار او اړوندو سیمو کې د زرو هغو کورنیو د سروې لړۍ پیل کړې چې یتیمان بې سرپرسته او بېوزله دي. نوموړی وایي چې د دې سروې تر بشپړولو وروسته به په راتلونکي کې یادو سروې شوو کورنیو سره د خوراکي توکو یوه بوجۍ اوړه، یوه بوجۍ وریجې، 10 لیتره غوړي، 7 کیلو لوبیا، دال، نخود، چای، مالګه او بورې مرسته ترسره کړي ترڅو د بېوزله کورنیو ستونزې تر یوه حده ورسره حل شي. موږ سره غټه کټګوري چې ده د زرو کورنیو باره کې یا هغه کسان دي چې کونډې دي یا یتیمان دي یا بې سرپرسته کسان دي، دغو ته موږ مرسته ورکوو. دې لپاره موږ ترتیب داسې ده چې موږ ټیمونه برابر کړي، هغه ساحې ته ځي، خپله ساحه کې د ملا امام نه او د کلي د مشرانو نه پوښتنه کوي، بیا دوی خپله ساحې کور ته ورځي چې ټول اطمینان راغی، هغه نه بعد دوی ته بیا کار جوړوي. بل لور ته بېوزله کورنیو د دې سروې په ترسره کېدو باندې خوښي وښوده. دوی وویل چې له یوه لوري سوړ ژمی له بلې خوا د اقتصادي مشکلاتو او بېوزلۍ له امله له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. بېوزله کورنۍ د نوي نظام د مسؤلینو او ټولو داخلي او نړیوالو خیره بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې په دې سخت او ستونزمن اقتصادي حالات کې د دوی لاسنیوی او پر وخت ورته مرستې ورسوي ترڅو یې تر یوه حده پورې د ژوندانه ستونزې حل او ورته اسانتیاوې برابرې شي. دې لپاره موږ 3 ټیمه برابر کړي دي. د مرکز هر کلي ته به دوی ورځي او په هر کلي کې به د غریبانو معلومات موږ ته راکوي. نو مرسته کې موږ دوی سره 1 بوجۍ اوړه دي، 1 بوجۍ وریجې دي، ته 25 کیلویي، 10 لیتره غوړي دي، 7 کیلو لوبیا ده، 7 کیلو دال دي، 7 کیلو نخود دي او سره چای ده، شین چای، مالګه ده، بوره ده، دا شیان دوی ته. د خوست د سرې میاشتې مشر مفتي زین العابدین د ټولو بېوزلو کورنیو او وګړو څخه غوښتنه وکړه چې دوی د هڅه نه کوي ترڅو د سرې میاشتې ودانۍ مخې ته راټول شي چې د دوی ورځنۍ چارې ټکنۍ نه کړي. عابد وویل چې دوی په ښار او اړوندو سیمو کې په شفاف ډول سره سروې ترسره کوي چې رښتیني او مستحق او وړ کسان په نښه او د دوی لاسنیوی وکړي. 15 بچه دي، 2 بچین میشه نکرده ولی کی دی زخته وکره ایوشیم دوتاین چې دا شایسته خوستی خدای ته نستی. باید یاد کړو چې د سرې میاشتې ټولنه د بېوزلو سره د خوړو او نورو توکو د مرستو ترڅنګ هغه ماشومان چې هډوکي یې مات، زړه ناروغۍ ولري د درملنې لپاره المان هېواد ته د درملنې لپاره لیږي چې وړمه ورځ دغه لړۍ د اتیا تنو په لیږ پیل شوه.